السلام علیکم دوستانو، زه عرفان خان او په دغه نننۍ ټوټوریال کې به موږ د ټکسټ ټول په باره کې به خبرې کوو. دوستانو زه نیو ډاکومنټ اوپن کوم، ټکسټ 1440 1080 زه غواړم چې دغه سایز چینج کړم. NTSC DVD دغه 720 680 دغه صحیح ده. ما کلیک اوکې وکړو. د کیبورډ ما ټي پریس کا، یا تاسو کولی شئ چې دا ځای ته راشئ. دلته اوس چې کوم دي دغه درې اپشن به وي، درې نه بلکې څلور اپشن دي په دغه ځای کې. horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type mask tool and vertical type mask tool. First of all موږ به د horizontal type tool باره کې به خبرې کوو. او څنګه چې تاسو ته ما وویل چې تاسو د کیبورډ ټي هم پریس کولی شئ. اوس ما رایټ کلیک وکړو بیکګراوند باندې. اوس تاسو کتلی شئ دا چې کوم پیراګراف سنټر دی او لیفټ اینډ رایټ، او په دغه ځای کې کلر ده، دا چې کوم ریپیټ ټکسټ وي کلر زه غواړم چې بلیک ورکړم. ما کلر سلیکټ کړو په دغه ځای کې، او دلته تاسو د خپلې خوښې چې کوم فونټ وي هغه هم سلیکټ کولی شئ. فار ایگزامپل ما دا فونټ سلیکټ کړو، او دغه چې کوم سایز ده ما دا سلیکټ کړو سایز. دلته سموت یا نن او سټرانګ اینډ کریپس یا شارپ تاسو څنګه غواړئ هغه کولی شئ. اوس ما چې څنګه کلر د ټکسټ چې کوم کلر ده دغه ده، دا چې کوم د فارګراوند یا بیکګراوند ول ده دغه دغه سره هیڅ کار هم نه کوي. تاسو ګورئ دغه بلیک ده. ما دا ټایپ کو، او اوس ما په دغه ټیک باندې چې زه کله کلیک وکړم نو دغه به او ټکسټ چې کوم ده هغه به ولیکلی شي او په لیر په شکل کې به راشي. اوس که زه چې کوم زما د ماوس کرسر دی که زه دا د پاسه د باندې ورم نو دغه به چې کوم د ټکسټ ول چې کوم ایرو ده هغه به را ظاهر شي، او که زه کلیک پرې وکړم نو زه به بیا ټکسټ ته راشم. نو زه راغلم، تاسو ګورئ چې دا نور ټکسټ هم پشي لیکلی شو. دوستانو دغه چې کله تاسو غواړئ چې دا ټکسټ موږ سلیکټ کړو، کنټرول ای سره تاسو سلیکټ کولی شئ، او کنټرول ای سره، او بیا تاسو یو طرف ته په یو ایرو باندې کلیک وکړئ یا په دغې باندې کلیک وکړئ، یا تاسو بیا دا چې کوم ټیک مارک ده په دغې باندې کلیک وکړئ. او تاسو دا هم کولی شئ چې کوم مو ټول دی په هغې باندې کلیک وکړئ نو دا به ډي اکټیویټ شي. چې کله تاسو د پاسه د ماوس کرسر د هغه په د باندې د پاسه ورلئ نو دغه به اکټیویټ شي. اوس دا کنټرول ای سره زه دا پریس کوم، ما کنټرول ای پریس کړه د کیبورډ نو دغه ټول سلیکټ شه. اوس چې کوم د الاینمنټ چې ده دغه دلته موږ سیټ کولی شو چې دغه به سنټره وي، دغه به او لیفټ یا رایټ چې کوم دا لیفټ ته او دا رایټ ته دا سنټر ده ټکسټ چې دغه به راځي سنټره به راځي، یا چې کوم دغه وسته دغه به یا دغه به راځي، یا چې کوم دا سنټر ده دغه، او یا دا ټکسټ چې کوم ده شروع کیږي بیا دغه ځای نه او دا به داسې راځي. اوس که موږ په دغې باندې کلیک وکړو دا یو بټن ده created a text، په دغه باندې ما کلیک وکړو نو دغه یو میسج راغی could not complete your request because the type layer has a fixed bold style, remove altitude and continue. ما اوکې په وکړو نو دغه تاسو ګورئ هغه اوس نن ده، هغه به اوس زه آرک نو دغه به د آرک په شکل کې راشي. دغه چې کوم ده بینډ لکه څومره مړاو تاسو پشي ورکوئ، هوریزنټل دا ډیسټورشن، ورټیکل ډیسټورشن، دا ورټیکل تاسو ګورئ هغه به اوس دا شان راشي، او دا تاسو د خپل حساب سره کمولی او زیاتولی هم شئ.
فور ایگزامپل ما کلیک اوکې، زه د دغې ما کاپي وواسطه دغه ما لاندې راوست، ما دغې اوپیسټي کمه کړه. نو دا یو قسم ډراپ شیډو افیکټ په دې باندې راغی. تاسو دا هم کولی شئ کنټرول جې کنټرول ټي دین دغه لاندې داسې راولئ، بیا تاسو انټر کړئ، بیا تاسو د شفټ سره دغه ورلئ او بیا تاسو دغې چې کوم اوپیسټي ده هغه ورکمه کړئ. اوس که چېرې ما بیا ټي پریس کړه، کنټرول ایم یې پریس کړه، اوس زه غواړم چې دا چې کوم ټکسټ ده دغه زه چینج کول غواړم، او دا چې کوم د بیکګراوند کې د تور کلر راځي دغه چې نه راځي، دغه چې ورک شي دغه نه راځي. دغه سره به څه چل کوو، کنټرول ایچ به د کیبورډه پریس کوو، اوس دا سلیکټ شوی ټول دی. فرق دونه دی پکې چې کوم تور کلر و په بیکګراوند کې هغه غایب شو. اوس پاس ما دلته کلیک وکړو، اوس زما د کیبورډ چې کوم ایرو کې دي هغه باندې دا ټکسټ زه اوس چینج کولی شم. تاسو که پاس دی چې پاس تاسو سره کوم فونټ وي هغه به سلیکټ کېږي، که لاندې دی تاسو سره لاندې چې کوم ټکسټ وي هغه به راځي. اوس که زه چېرې امپیکټ سلیکټ کړم یا ایریل، ما ایریل سلیکټ کړو، دغه به زه بولډ نه بلکې بلیک بلیک دغه کې به زه سموت، ګورئ تاسو څونه اثر یې وکړو سموت، هغه به سټرانګ وي. اینډ کریپ دغه ګورئ تاسو ورته شارپ، زه غواړم چې دغه سموت وي. او دغه ته راغلم بیا او دغه کې مزید نور چینجینګ هم کولی شو. تاسو ګورئ ورته چینجینګ څنګه پکې کولی شو. دغه کې نور هم خپل جوړ سټایلونه دي او تاسو د خپلې مرضۍ دا هم ټایپ کولی شئ. دغه تاسو په خپله هم چې کولی شئ. او تاسو ماته په کمنټ کې دا هم ولیکئ چې تاسو کوم ارک په دې کې خوښ دی، کوم تاسو فیورټ ارک دی هغه تاسو ماته وښایئ. پلس چین صحیح ده، اوکې. دوستانو دلته چې کوم د پیراګراف یا کریکټر غایي په دې کې دغه دی، دغه باندې به په بل ټیوټوریال کې به خبرې کوو. تر دغه نن ټیوټوریال پورې دونه هم لوی الله مو سپاره.